د لوی مهربانه رب په سپېڅلې نامه ګران شاګردانو د ریاضي صنف ته ښه راغلاست. د نن په لیکچر کې موږ تاسو د اعشاریه اعدادو د تقسیم ادامه د خیره سره وایو او ځینې سوالونه د اعشاریه اعدادو په تقسیم کښې چې شکو حلو. راځئ د خیره سره درس ته. راځو د خیره سره ګران شاګردانو اول سوال ته. اول سوال داسې وایي 0.009 تقسیم پر څو تقسیم پر 3 دا تقسیم عملیه اجرا کوي. تاسو وګورئ دغه اول عدد زموږ تاسو د مقسوم حیثیت لري، دویم چې دی د مقسوم علیه حیثیت لري. د اعشاریه عددو په تقسیم کې قاعده داسې وه چې مقسوم علیه باید هېڅکله اعشاریه عدد نه وي. تاسو دلته وګورئ مقسوم علیه یو پوره عدد دی، اعشاریه نه لري، نو موږ دا تقسیم اوسه کولی سو چې شکو اجرا یې کړو. راځئ د خیره سره د تقسیم علامه یا سمبول ولیکئ. راځئ د تقسیم سمبول ښه. په مقسوم کې کم عدد راځي؟ په مقسوم کې 0.009 او بیا وروسته څو 3 تقسیم پر څو تقسیم پر 3. تاسو دلته ښه متوجه سئ دا سوال ته. 0 موږ نسو کولی پر 3 باندې وویشو ځکه چې 0 تر 3 چې دی کوچنی دی. اعشاریې ته رالو چې اعشاریې ته رالو مستقیما هر کله چې په مقسوم کې اعشاریه وه مستقیما چې اعشاریې علامې ته ورسېدلست دغه اعشاریه سمبول چیرې ولیکئ؟ په خارجي قسمت کې ولیکئ. ښه، نو اعشاریه علامه باید په خارجي قسمت کې ولیکم. نو 0 ته ضرورت شته ځکه چې مخکې بل عدد نشته. 0 اعشاریه. اوس که بل عدد یې هغه عدد په خپله لیکل سوی دی هغه خو مشکل نشته. اوس خو عدد نه و ځکه ما 0 ولیکئ. 0 اعشاریه. تاسو وګورئ دا بل 0 بیا پر 3 باندې موږ تاسو نسو ویشلی. نو راځئ خارجي قسمت خپله خود دا 0 چې شکو ولیکو. راسئ دلته بیا 0 دی. 0 پر 3 باندې نسو تقسیمولی ځکه کوچنی دی. په خارجي قسمت کې یو 0 چې شکو ایږدو. صحیح سو؟ اوس نه راځو و چیشته و 9 ته راځو. نه خو پر 3 باندې موږ تاسو ویشلی سو ځکه چې نه لوی دی نسبت و 3 ته. نو څنګه کوو؟ د 3 ضرب زباني شروع کوو. 3 دا یې نه. د 9 څخه نه چې منفي کوو حاصل یې څو کېږي؟ 0 کېږي. راځئ بل خانه سته لا 3 هغه 3 به چې شکو تا به کو. 3 به تا کو. 3 چې مو تا کړله ګرانو شاګردانو اوس تاسو وګورئ 3 او 3 سره مساوي دی نو یو رسیږي. یو 3 هغه 3 د 3 څخه چې 3 کم باقي مانده چیش پاتېږي؟ باقي مانده 0 پاتېږي. معنی که 0.003 وي موږ پر 3 تقسیم کو حاصل یې 0.000 څو راځي؟ 11 حاصل یې راځي. دا و د اول سوال چې شي جواب. راځئ دوهم سوال 10.046 تقسیم پر څو تقسیم پر 24. قرار راسئ د تقسیم علامه ولیکئ. دا تقسیم عملیه به موږ تاسو چې شکو اجرا. سوال څنګه دی؟ وایي تاسو 10.046 تقسیم پر څو کوي؟ تقسیم پر 24 کوي. ښه ماته متوجه سئ ګرانو شاګردانو. یو تر 24 کوچنی دی نو تقسیم نه اجرا کړي باید بله خانه ورسره یو ځای کړو. 0 چې ورسره یو ځای کړو څو کېږي؟ 10 کېږي. 10 بیا وګورئ د 24 څخه چې دی کوچنی دی. که غواړو بل عدد ورسره یو ځای کړو خو موږ د چیش سره مخامخ کېږو؟ د اعشاریه علامه سره. اعشاریه علامې ته چې ورسېدله مستقیما په خارجي قسمت کې 0 اعشاریه ولیکه. دا اعشاریه دلته انتقال کړه. نو اوس 4 ورسره چیش که یو ځای که. دا په حقیقت کې که اعشاریه ځینې پټ کړو 100 څو کېږي؟ 104. نو دلته د اعشاریه باره به ځینې پټوو 100 څو دی؟ 104 سوله. اوس تو 104 راځئ 24 حساب کو باید څو موږ تاسو ورکړو. دلته وګورئ راځئ دلته موږ تاسو اجرا کړو 15 څلور څو کېږي؟ 20. دا یې 0 2 مو چې سول حاصل 15 په 2 کې دا یې 10 2 حاصل و دا یې څو 12 120 نسبت و 104 ته یا لوی دی نو نسو کولی. راځئ 4 ورکړو. 4 14 کېږي. دا یې 6 یو مو حاصل 4 2 8 یو حاصل و دا یې 9 څو 9. نو راځئ 4 ولیکو دلته 4 سلور شپاړس دا یې شپږ یو مې اصل دی. څلور په دوه کې اته یو اصل و دا یې څو
دا یې نه. د 104 څخه ګرانو شاګردانو دلته نو اشاریه په نظر کې مه نیسئ ځکه چې اشاریه مستقیما موږ په خارج قسمت کې لیکلی دي. اشاریه په نظر کې نه نیسئ. د 104 څخه 9 چې شکو منفي کوو. نو راځئ د 4 څخه خو 6 نه منفي کېږي ځکه کوچنی دي. څنګ خانه یې وګورئ 0 دي. نو راځئ د 1 څخه کومک واخلو. د 1 څخه چې دا 0 ته 1 په پور ورکړو دا به څو سي 10 به سي. اوس دا 0 په 10 بدل سو. د 10 څخه چې 1 پور 4 ته ورکړو دا څو کېږي 14. ګران شاګردانو دا 4 په 14 بدل سو. دا 0 چې مخکې د پور څخه وروسته 10 سو اوس په 9 بدل سوی. ستاسو چې په یاد یې او دا 1 اوس په 0 بدل سوی. دا شانته نو متوجه سي. دا په ذهن کې فکر ورته وکړئ. راځئ اوس نو د 14 څخه که چیرې موږ تاسو 6 کم کو 100 پاتېږي. د 14 څخه که 6 کم کو 8 پاتېږي. دا یې 8. اوس دلته د 0 پر ځای خو موږ تاسو نه لرو. د 9 څخه چې نه کم کم څو پاتېږي 0. دلته د 1 پر ځای هم 0 دی. هغه راته کو 0 0 0 8. دا صفرونه که لیکې که نه لیکې پروا نه لري. اوس نو راځو 8 تر 24 کوچنی دی باید یوه خانه راته کو. 6 به کښته کو. 6 چې شکو کښته کو. 6 مو راته کوي. بالا دا څو سوله 8 سوله 8. راځئ اوس څو باید ورکو 3 باید ورکو. صحیح دي 3 ځکه چې 4 چې په 24 کې ضرب کو 9 سو. نو 3 چې ضرب کو لږ یې چې کېږي کوچنی کېږي. راځه 3 سلو 4 څو کېږي دا یې 12. 2 لیکم یو مې چې دی یو مې اصل دی. 3 په 2 کې 6 یو اصل و دا یې څو دا یې 2 اویا. د 8 څخه 2 اویا به چې شکو منفي کو. د 8 څخه چې 2 منفي کم څو پاتېږي ګران شاګردانو 4. د 8 څخه چې 2 کم څو پاتېږي دا یې 1. دا یې 14. اوس 14 بیا تر 24 چې شتي کوچنی دي. تقسیم عملیه نه اجرا کېږي. نو بله خانه موږ تاسو لرو. دا خانه به چې شکو کښته به کو. بله خانه کښته کو. بل عدد چې کښته کو څو دی 4. باره دا 1 سلو څو کېږي 1 سلو 4 کېږي. ښه ګورئ ګران شاګردانو موږ مخکې حساب وکړئ که 15 ورکړو 1 سلو څو کېږي 1 سلو 20 کېږي. نو راځئ اوس 6 ورکړو. 6 دا به پاکم. 6 څلور څو کېږي 6 څلور 24 کېږي. 4 لیکم 2 مې چې دی اصل دی. 6 2 څو کېږي 12. 2 مې اصل و دا یې څو 14. ښه د 1 سلو 4 څخه چې 1 سلو 4 کم باقي مانده څو پاتې سو 0 پاتې سوله. نو که 10.4 پر 24 کسانو تقسیم کو هر نفر ته 0.416 حصې چې کېږي رسیږي. دا و د 2م سوال جواب. راځئ اوس د خیره 3م سوال. 3م سوال تاسو ګرانو شاګردانو ښه متوجه سئ. 15.12 تقسیم 3.2. اوس تاسو وګورئ دا خو مقسوم دی. مقسوم پروا نه لري که اشاریه و که صحیح عدد و که پوره عدد و دا هیڅ مشکل نه لري. خبره په مقسوم علیه کې دی. مقسوم علیه 3.2 دی 3.2. مقسوم علیه اشاریه عدد دی. دغه مقسوم علیه ته باید یو پوره عدد ته خامخا تبدیل کړي. تر څو چې تبدیل نه کړي تقسیم عملیه نه اجرا کېږي. نو راځئ د خیره سره دا سوال موږ تاسو په حقیقت کې کسري شکل ته یې اړولی سو. یعنې داسې لیکلی سو چې 15.12 تقسیم 3.2. اوس نو راځئ د خیره سره د جې لپاره چې د مخرج اشاریه برخه موږ تاسو له منځه یوسو نو باید دا په یو عدد کې ضرب سي. تاسو وګورئ مخرج څو خانې اشاریه لري یا 3.2 څو خانې اشاریه لري یوه خانه اشاریه لري. نو یو وسنګ ته چې 0 اضافه کړو باره څو کېږي 10 کېږي. 10 هم په صورت کې ضرب کړئ هم په مخرج کې ضرب کړئ. 10 به هم موږ تاسو په صورت کې ضرب کړو او هم په مخرج کې به ضرب کړو. اوس نو ګرانو شاګردانو موږ تاسو خدا د خیر سره انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې دا وایو چې د اعداد څنګه په لاس
کې په اسانۍ سره ضربولی سو عددونه اشاریه عددونه په لاس کښې څنګه په اسانۍ سره ضربولی سو ګوري که چیرې یو صفر و اشاریه علامه راستې طرف ته یوه خانه په اندازه چیش کوي انتقال کوي دا اشاریه علامه اوس د دې ځای څخه چیرې راله په دې ځای کې نو باره څو سوله که چیرې په 15.12 کې لس ضرب کو یو 50 اشاره څو راځي 2 راځي اشاریه خانه تاسو وګورئ یوه خانه راستې طرف ته چې سوله انتقال سو دلته وګورئ که چیرې 3.2 په لسو کې ضرب نو اشاریه علامه یوه خانه چې کېږي راسته طرف ته انتقالیږي ځکه چې یو صفر مو لرې سی سو یوه خانه انتقال سو بالا دا 3.2 اشاریه دلته رالی اوس نو تاسو وګورئ د اشاریه وروسته عدد سته یا نسته نو دا اشاریه به موږ ځینې چی کو پاک اوس نو یو 50 اشاره سو یو 50.2 تقسیم پر 2 سو تاسو وګورئ 2 دلته د مقسومې علیه حیثیت لري او یو پوره عدد دی تقسیم موږ اجرا کولی سو د مقسوم په کیسه کې مو اوسئ که هغه اشاریه و که پوره عدد و هر شی چې هغه مشکل نه لري نو راځئ د تقسیم سمبول به ولیکو او عملیه به یې چیش کو اجرا وکړو نو راځئ د خیره سره یو 50 اشاریه 2 تقسیم پر 2 صحیح سو راځئ د خیره سره ګورئ که چیرې موږ وګورو دا 15 اوله خانه خو نو کوچنی دی باید څنګ عدد یا څنګ خانه ورسره یو ځای سي برابر څو جنس جوړ سي یو 50 نو موږ تاسو یو ورکولی سو نور برابر نسو ورکولی یو دا دی یو چې په 2 کې ضرب کړو دا یې 2 یو چې په 3 کې ضرب کړو دا یې 3 راځئ د یو 50 څخه 2 منفي کړي د یو څخه 2 نه منفي کېږي د څنګ عدد څخه باید یو پور کو د 50 څخه چې یو پور کو دا یې څو به سي دا به 11 ځینې جوړ سي دا 15 په 4 بدلیږي ستاسو چې دا نقطې ته فکر یې ښه اوس نو د 11 څخه چې 2 کم کړو موږ څو پاتېږي دا یې نه ښه د 4 څخه که چیرې موږ تاسو 3 کم کړو څو پاتېږي یو پاتېږي 19 پاتې سوله باقي مانده ګورئ 19 تر 2 کوچنی دی نو باید یو بل عدد چیش کو راتا کو اوس نو د بل عدد د تاکیدو څخه مخکې تل تاسو متوجه اوسئ چې اشاریه موږ تاسو لرو نو دغه اشاریه مستقیما چیرې لیکو خارجي قسمت ته هر وخت چې په تقسیم کې اشاریه نوبت رالی د اشاریه نوبت چې ورسېدل په خارجي قسمت کې ولیکئ نور اشاریه بیا په نظر کې مه نیسئ نو راځئ 2 راتا کو 2 به کښته کو 2 چې کښته کو باره دا 100 څو کېږي 102 کېږي اوس نو 102 څو باید ورکو چې یا خود 102 سي یا د 102 څخه چې سي کښته راسي صحیح سو راځئ تاسو 15 ولیکئ 15 په 2 کې دا یې 10 دا یې 0 یو معاصل دی 15 3 15 یو اصل و دا یې 14 116 سوله راځئ شپږ ورکړو څنګه کېږي شپږ په 2 کې دا یې 12 کېږي یو اصل سو شپږ 3 څو کېږي شپږ 3 18 یو اصل و دا یې څو دا یې 19 بالکل سیدې شپږ صحیح کېږي دا یې شپږ ګران شاګردانو دا یې طریقه ده چې موږ هغه عدد پیدا کوو باید مخکې یو لږ پروسس اجرا سي راځئ شپږ په 2 کې دا یې 12 2 لیکم یو می اصل شپږ 3 18 یو اصل و دا یې څو دا یې 19 د 102 څخه که 102 کم که موږ پکې مانده څو کېږي 0 راځي نو موږ وایو که چیرې 15.12 موږ تقسیم کو 3.2 باندې اصل یې راځي 1.6 اصل یې 1.6 کېږي 6 کېږي دا و د 3م سوال جواب ګرانو شاګردانو تاسو بیا وګورئ څلورم سوال وایي 515.015 تقسیم 14.15 بیا تاسو وګورئ موږ تاسو مقسوم چې دی دلته اشاریه دی او مقسوم علیه مو هم اشاریه ده مقسوم علیه باید هیڅکله اشاریه نه وي نو باید اشاریه سمبول یې له منځه ولاړ سي نو قرار داسې لیکمه چې دغه 515.015 تقسیم 14.15 دا باید موږ ضرب کړو په هغه عدد کې باید ضرب کړو چې دغه اشاریه له منځه ولاړ سي
او تاسو وګورئ څو خانې اشاریه د 14.5 لري یو عدد اشاریه لري سو نو باید په لسو کې سرعت او مخرج چی کو ضرب کو باید سرعت او مخرج په لسو کې موږ تاسو ضرب کو دا دی سرعت هم په لس کې ضربوم مخرج هم په لسو کې چی کوم ضربوم برای چیش لاس ته راځي اصل یا لاس ته راځي د خیره سره ښه که چیرې 515.05 په لسو کې ضرب که اشاریه علامه د یوه خانه کومې طرف ته ځي راستې طرف ته انتقالیږي باره نو داسې کېږي 515 اضافه معنا 5,300 اشاریه دلته رالی 15 صحیح سو اشاریه انتقال سو که په 14.5 کې لاس ضرب کو اشاریه یوه خانه ولې چې یو صفر لري اشاریه یوه خانه چې خواته ځي راستې طرف ته انتقالیږي نو داسې کېږي چې 14 لیکو بیا 15 لیکو بیا وروسته اشاریه تاسو وګورئ د اشاریه وروسته عددونه نشته نو اشاریه معنا نه لري اوس نو 5,350.5 تقسیم 100 دی 115 چې دی یو پوره عدد دی معنا زموږ تاسو مقسومه له پوره عدد دی نو موږ تقسیم عملیه په ډېر اسانۍ سره اجرا کولی شو راځئ د خیره سره 5,350.5 تقسیم 115 تاسو وګورئ اوله خانه 15 تر 115 کوچنی دی نه کېږي تقسیم دویمه خانه ورسره یو ځای کوو 53 بیا کوچنی دی درېیمه خانه ورسره یو ځای کوو چې 500 څو سي 15 ځینې جوړ سي اوس نو راځو د خیره سره څو باید فرق کوو زما په نظر چې موږ تاسو څلور ورکړو څو کېږي راځي څلور په 15 کې دا یې 20 څلور 15 صفر دوه معاصل څلور 14 کېږي دوه اصل و دا یې څو 18 دا یې 8 لیکو یو معاصل څلور چې په یو کې ضرب کړو څلور یو اصل و دا یې 1580 یا ډېرېږي نو باید څو بار ورکړو درې د جې ځای څخه معلوم شول چې باید درې ولیکو درې په 15 کې دا یې 15 یو می اصل سو 3 یو اصل و دا یې 14 ښه درې په یو کې دا یې 3 یو اصل و دا یې څو څلور ګورئ 3 15 لیکو یو مو اصل 3 12 یو اصل و دا یې 14 3 لیکو بیا یو اصل 3 په یو کې دا یې 3 یو اصل و دا یې څلور اوس نو د 515 څخه 415 منفي کوو د 5 څخه چې 5 کم صفر پاتې سو د 3 څخه چې 3 کم صفر پاتې سو د 5 څخه چې 4 کم یو پاتې سو دا یې سل اوس تاسو وګورئ دا زموږ تاسو سل تر 115 چې شته کوچنی دی تقسیم نه اجرا کېږي نو باید بل عدد چې کو تاکو صفر باید راټاکو صفر به کښته کو صفر به کښته کو باره به دا څو ځینې جوړ سي ضرب ځینې جوړ سي اوس نو راځئ د خیره سره ګورئ څلور چې مو ورکړل 580 کېدله لس خو نسو ورکولی ځکه چې بیخي ډېرېږي نو راځئ اته زما په ګمان اته به څه وي راځئ اته ولیکو اته په 5 کې څو کېږي اته په 5 کې 40 دا یې صفر څلور مو اصل دی ښه اته په څلور کې اته څلور څو کېږي اته څلور 2 کېږي 2 څلور مو اصل و دا یې 6 دا یې 3 مو اصل سو صحیح سو اته په یو کې اته کېږي 3 اصل و دا یې څو دا یې 1180 اته خو نو 1180 رالی لوی عدد سو و ام چې په 115 کې ضرب کو 1015 راځي یا لویږي یا غټیږي نو باید شپږ بار راځي شپږ په 15 کې څو کېږي شپږ 15 صفر 3 مو اصل دی دا 3 اصل زه دلته لیکم شپږ څلور څو کېږي شپږ څلور 40 کېږي شپږ څلور 40 3 اصل لرو 15 شپږ دا یې 20 ولیکم دا پلس څو مو اصل دی 2 مو اصل سو دا 3 به زه پاکم 2 زموږ تاسو اصل دی ستاسو په یاد دی شپږ په یو کې شپږ 2 اصل دی دا یې څو دا یې 8
یو وار تاسو بیا متوجه سئ 6 5 10 0 3 معاصل لري 3 ما وخت یې لیکلی و 6 4 څلرویشت او 3 څو کېږي 28 ولیکم 2 مې حاصل 6 په یو کې دا یې 2 حاصل لرو دا یې څو 8 راځي د خیر د زرو څخه 800 چې شکو منفي کوو ښه ګران شاګردانو ماته متوجه سئ د صفر څخه چې صفر کم کوم خو د صفر څخه ونه منفي کېږي بیا دلته هغه د پور سلسله راله څنګه همسایه هم صفر دی اخرنی عدد یو دی د یو څخه چې یو پور کو دا بره لس کېږي دا یو په یاد مو په صفر بدل سو ښه بیا د لس څخه یو پور که دا څنګه همسایه بیا خو څو کېږي لس کېږي خو دا لس و څو ته بدلیږي و 9 ته بدلیږي ستاسو چې فکر یې اوس نو راځئ د لس څخه چې و کم څو پاتېږي دا یې 3 د 9 څخه دا لس نه دی نو ځکه چې یو څنګه همسایه ته په پور ورکړل نه بدل سو د 9 څخه چې 8 کم څو پاتېږي یو او دلته خو نو صفر دی لیکلو ته ضرورت نشته 100 پاتې سو 110 پاتې سو اوس تاسو وګورئ 110 تر 115 کوچنی دی باید بل عدد تاکو د بل عدد د تاکیدو څخه مخکې دلته وګورئ اشاریه علامه ده دا اشاریه علامه باید دلته چې شي کو ولیکو اشاریه سمبول مو ولیکئ نو څنګه کو 15 راتاکو 15 راتاکو 1400 څو کېږي 1415 کېږي ګورئ مخکې مو اتو ته حساب وکړئ اته که په 115 کې ضرب سي 1100 څو راځي 15 راځي نو موږ وایو اته خو لږ دی کوچنی دی راځئ د خیره سره دا پلان نه ورکړو لس خو غټېږي 1450 کېږي او دلته موږ 1415 لرو نو باید نه ورکړو نه راځئ حساب ورته وکړئ نه 15 څلوېښت دا نه 15 15 لیکم څلور مو چیش دی څلور مو اصل دی ستاسو چې په یاد دي څلور اصل سو راځئ نه په څلور کې ضرب کړئ نه څلور څو کېږي شپږ دېرش کېږي نه څلور شپږ دېرش کېږي څلور زموږ تاسو اصل دی دا څو څلوېښت صفر لیکم بیا زما څلور اصل دلته لیکل څه دي نه په یو کې څو کېږي نه څلور مو حاصل دی نه و څلور څو کېږي دا یې 14 ښه د 1415 څخه 1415 کم کو باقي مانده څو پاتېږي صفر پاتېږي نو که چیرې موږ 1515.05 تقسیم 14.15 کو جواب یې 14.16 راځي نه لاسته راځي دا و د څلورم سوال جواب راځئ د خیره پنځم سوال پنځم سوال داسې وایي 12.6 تقسیم 0.002 ګرانو شاګردانو ګورئ دا سوال زه ماسې اشاره تاسو ته کوم نور علاوه نو ستاسو کار دی خامخا د کورنۍ کار په شکل تاسو حل کړئ ګورئ په مقسوم کار مه لرئ مقسوم علیه اشاریه دی باید دغه اشاریه چی شي له منځه یوسو نو څو خانې اشاریه لري 3 خانې اشاریه لري باید په څو کې ضرب کو باید په زرو کې ضرب کو سرعت او مخرج دواړه معنا دا مقسوم او مقسوم علیه په زرو کې ضرب کو په زرو کې چې مو ضرب کړئ یو ساده عدد لاسته راځي نور بیا تقسیم عملیه تاسو چې شي اجرا کړئ نو دا سوال ستاسو چې څو کورنۍ کار دا ستاسو کورنۍ کار ستاسو په یاد شپږم سوال تاسو وګورئ 53 تقسیم پر 5 نو دوه طبیعي عددونه دي دا خو موږ تاسو وختي لا ویل دي د طبیعي عدد تقسیم خو زه دلته په کسري شکل تاسو ته ما ولیکئ په جر خاطر د طبیعي عدد په تقسیم کې ستاسو په یاد دي چې باقي مانده به پاتې سو موږ ول نور سوال نسو اجرا کولی یا مخته نسو تللی دا زموږ تاسو باقي مانده ده ښه اوس نو غواړو دغه باقي مانده سوال یو وارې بیا حل کړو او دا باقي مانده چې شي له منځه یوسو راځئ د خیره سره 53 تقسیم پر 5 53 تقسیم پر 5 راځي یو 15 هغه 15 د 15 څخه چې 15 کم صفر اوس نو بل عدد ستا هغه راتاک ګورئ بل عدد موږ تاسو تاکو 3 دی
مګر 3 تر 5 کوچنی دي تقسیم عملیه نه اجرا کیږي. نو د تقسیم قاعده دا دی وایي که عدد دې تاک او تقسیم یې دله نه نو باید په خارجي قسمت کې څو کښېږدې 1 صفر باید ولیکې. پخوا به موږ تاسو صفر ورکړله باره موږ ول تقسیم نور نه اجرا کېږي 3 زموږ تاسو چې دی باقي مانده. مګر اوس چې اشاریه اعداد تقسیم مو زده کړ دي باید دا باقي مانده له منځه یوسو. نو څنګه موږ وایو 1 اشاریه په مقسوم په خارجي قسمت کې که چیرې 1 اشاریه په خارجي قسمت کې موږ تاسو کښېږدو یا ولیکو دلته په مقسوم کې د 1 صفر د لیکلو چې دی اجازه لرو. نو دا به څو بدلیږي جیش دا صفر معنا نه لري دا پاک جیش سو. اوس نو راځئ 5 5 څو کېږي د جیش د جیش څخه جیش کم صفر باقي مانده صفر سو. اوس تاسو وګورئ که 53 افغانۍ پر 5 نفرو تقسیم کو هر نفر ته 10.3 افغانۍ رسیږي 6 افغانۍ رسیږي. ګرانو شاګردانو دا و د اشاریه اعدادو چې شي تقسیم. کوشش وکړئ چې لا ډېر سوالونه د اشاریه اعدادو پر تقسیم حل کړئ او سم زده کړئ. تر بل درسه پورې پر لوی خدای جل جلاله ومو سپارم.